Hello, dear students. Hope you are to be healthy, wealthy, all of you, and hope you are having a great time, dear students. Today we have the fourth lesson in beginner to class, and this lesson I'm going to teach you the third type of sentence that we have imperative sentences. So, guys, if you want to learn English with me and you're new on my YouTube channel, so kindly don't forget subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notifications. سلامونه نیکي هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو هیله ده چې خوشحاله پر انرژي به یاستئ او د نوي درس لپاره به مودب واوسیږئ ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په هوپ انګلیش اکاډمي کې بګنر ټو کلاس شروع کړی دی د بګنر ټو کلاس په څلورم درس کې نن موږ تاسو درېیمه برخه د جملو وایو چې موږ تاسو په انګلیسي کې دغه درېیمې برخې ته ویلی شو امپیریټیو سینټنسز او په پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی شو امریه جمله دا چې امپیریټیو سینټنسز څه ته ویل کېږي تعریف یې څه دی مثالونه څه دي د دې په هکله باندې به موږ تاسو براتري لرو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېږدئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر واوسئ او که چېرته دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ لایک او کمنټ مو هېر نه شي په نن ورځ درس کې موږ تاسو لرو امریه جملې هغه جملې وي چې په هغه باندې امر هدف وي یعنې کله چې موږ تاسو غواړو په یو چا باندې امر وکړو فلانکی کار وکړه بستانکی مه کوه صحیح دی کښېنه ولاړ سه ودرېږه جګ سه فلانکی کار وکړه بستانکی کار وکړه دې ته ویل کېږي امر صحیح شو نو دغه امر لپاره موږ تاسو جملې لرو چې دې ته ویل کېږي امپیریټیو سینټنس امپیریټیو سینټنس په پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی شو امرې جمله راځو په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو تعریف وایو An imperative sentence is a sentence that gives a command, request, advice or instruction. صحیح دی دومره تعریف دی نور در سره ونیسئ The subject you is understood so we don't usually say it صحیح دی د نور دی راګرځو موږ تاسو په پښتو کې وایو امریه جمله هغه جمله ده چې امر غوښتنه advice نصیحت or instruction یا لارښوونه وکړي صحیح دی هغه جمله ده چې امر غوښتنه نصیحت یا لارښوونه وکړي د ته یا تاسو فاعل پکې پټ وي انډرسټود وي پکې صحیح دی یعنې په لیکلو نه پکې راځي ځکه چې موږ تاسو چاته مخامخ یو امر کوو نو پوهیږو چې فلانکي ته وایو صحیح دی نو په دې کې بیا یو موږ تاسو نه راولو نه وایو چې یو اوپن د ډور تاسو دروازه بنده کړئ چې یو چاته وایي چې اوپن د ډور نو بیا ډایرکټلی هغه کس پوهیږي چې ماته امر وکړلو صحیح شو او د امر دا یو خصوصیت دا دی چې کله امر کېږي هغه کس په خپله باندې هدف اخلي چې ماته وایي او کله چې امر کوونکی امر کوي هغه پوهیږي چې چاته وایي یا پر چا باندې امر کوي نو دلته بیا د یو ضرورت نسته پکې یو پکې پټ وي د تعریف او د هم نوټ دو جملې در کوم د مثال په ډول باندې بیا وروسته لږ نور مور باندې غږیږو په جوړښت باندې یا په نور توضیحاتو تشریحاتو باندې موږ تاسو بیا غږیږو دوه واړه مثالونه در کوم close the door دروازه بنده کړه صحیح شو close the door دروازه بنده کړه امر دی خو که چېرته د امر په احترامانه ډول باندې موږ تاسو وکوو نو بیا په اول سر کې موږ تاسو صرف چې شي ورسره یو ځای کوو please close the door please close the door لطفا دروازه در سره بنده کړئ لکه موږ تاسو په عامه ډول کې په پښتو کې داسې وایو صحیح شو یو بله جمله دی please help me د اوس غوښتنه شوله صحیح دی مهرباني وکړه زما سره مرسته وکړه یا په مهرباني سره زما مرسته وکړه صحیح دی او اوس موږ تاسو جوړښت یا فارمولې ته یا سټرکچر ته
په سټرکچر باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو دا ډېر مهم دی ځکه چې موږ تاسو سټرکچر یا فارموله د یو شي نه وي زه هېڅکله موږ تاسو جمله نسو جوړولی او هغه ابتدایي سټرکچر یا فارموله یې داسې دی چې verb plus object یا optional صحیح دی verb د دې جملې په اول سر کې باید وي صحیح دی verb باید وي د دې جملې په سر کې او بیا ورسره مکمله جمله وي چې څه وایو یا کمپلیمنټ هم ورته ویلی شو object هم ورته ویلی شو optional هم ورته ویلی شو د مثال په ډول باندې sit down کښېنه sit down دا sit دلته چې شي سو verb دی صحیح شو فعل دی بل مثال ته راځو turn off the lights څراغونه مړه کړه نو دا دلته turning یا turn یا روښانه کول دا یو فعل شو کار شو نو فعل د دې جملې په اول سر کې راځي صحیح شو دا د دې هغه جوړښت یا فارموله ده د سنټنس او بل څه په یاد در سره ولرئ یعنی دا مفعول چې دی که وغواړئ ورسره راوستلی شئ صحیح دی مطلب لکه پلس چې موږ تاسو وایو دا مطلب که وغواړئ مفعول هم ورسره راوستلی شئ لکه sit down the chair پر چوکۍ کښېنه صحیح شو نو په ځینو ځایونو کې که چېرته موږ تاسو object ورسره راولو هم ورسره راوستلی سو او هم نسي ورسره راتللی او یو څو مثالونه نور هم در کوم یا د کارونې ډولونه موږ تاسو ورته ویلی شو چې په کوم ځایونو کې موږ تاسو کارولی شو لکه مخکې مثلا درته ویلی چې command لکه امر come here دلته راشه صحیح دی غوښتنه مثلا request موږ تاسو ویلې please wait یعنی لطفا منتظر شئ یا انتظار وباسه صحیح شو instruction موږ تاسو لارښوونه په لارښوونه کې داسې استفاده کولی شو press the button که نه دکمه ووهه یا تڼۍ کېکاږئ نو دلته لارښوونه وشوله یو چاته مو instruction وکړلو صحیح شو مشوره advice مثلا موږ تاسو وویلې یو چاته مشوره ورکړو چې drink more water یا drink more water زیاتې اوبه وڅښئ یا زیاتې اوبه وڅښه صحیح شو بیا وارننګ لپاره هم موږ تاسو کارولی شو be careful یعنی محتاط اوسه احتیاط وکړه صحیح شو د دې شیانو لپاره هم موږ تاسو کارولی شو او یو څه په آخر کې چې تاسو باید ټکی ورکړئ که سوالي علامه ورکړئ دا به نه ورکوئ صحیح شو نو موږ تاسو د تېرو درسونو لکه په یو انټراګیټیو سنټنسز کې موږ تاسو په آخر کې کوېشن مارک ورکولو سوالي علامه او په ډیکلریټیو سنټنسز کې موږ تاسو ډاټ ورکولو یو نقطه صحیح شو فول سټاپ نو په دې کې به موږ تاسو په آخر کې اکسکلمیشن دغه ورکوو علامه او یا په پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی شو تعجب نښانه صحیح شو کله چې موږ تاسو تعجب مطلب لکه دا رقم یو څوک تعجبیږي صحیح شو ځکه چې موږ تاسو یو چاته امر وکړو داسې په آخر کې دغه ورکوو علامه ورکوو نو دغه اکسکلمیشن مارک په آخر کې موږ تاسو ورته ورکوو دا د دې هغه قاعده او قانون دی صحیح شو نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم ښه وخت ښه شي بیا الله محافظ و ناصر شه